ننګرهار ته د ازبکستان هیواد د سوداګرۍ خونې د مرستیال سهراب عبدالرحمن اوب په مشرۍ یو پلاوي سفر وکړ چې د مسؤلینو او سوداګرو له لوري تود هرکلی وشو. یاد پلاوي د ننګرهار والي حاجي مولا محمد نعیم اخوند سره چې د بېلابېلو ادارو مسؤلینو او سوداګرو هم شتون درلود ناسته ترسره کړه. د ننګرهار والي حاجي مولا محمد نعیم اخوند یاد پلاوي ته د ښه راغلاست ویلو ترڅنګ مننه وکړه چې ننګرهار ولایت ته د سوداګریزو اړیکو پراختیا او د صنعت په برخه کې د پانګونې فرصتونو رامنځته کولو په موخه سفر کړی. د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ رئیس وویل ننګرهار د سوداګرۍ، صنعت، انرژۍ، کانونو، کرنې، د توکو پروسس او نورو برخو کې پراخه فرصتونه لري او هیله وښوده چې د دواړو هیوادونو توکي او تر بله شریک او سوداګري تر پخوا زیاته شي. هیله لرو چې ستاسو دا سفر به د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور ترمنځ د نړیوالو سوداګریزو اړیکو، ګډو پانګو، صنعتي مشارکتونو او اقتصادي همکاریو د پراختیا سبب وګرځي. دغه راز یو شمېر سوداګرو د ازبکستان هیواد پلاوي سفر ننګرهار ته د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او پراختیا لپاره مهم وباله او له راغلي پلاوي غوښتنه وکړه چې ننګرهار کې عملاً سوداګریزې چارې پراخه کړي. دوی تګ راتګ زموږ دپاره اول خو د امنیت دپاره چې الحمدلله دوی اوس مطمئن ده، یو که دوی سره مسله نشته، امنیت ډاډمن دی الحمدلله، موږ خپله ډاډمن یو د امنیت نه. د سوداګرۍ بخش کې زموږ دپاره د میلیونها کس چې اوس مهاجر راغلي دوی دپاره د کار زمینه مساعدېږي د دوی د تګ راتګ دپاره. که چیرې دغه ازبکي پلاوي دلته راشي، مشترک پانګونه وکړي یا انفرادي پانګونه وکړي او یا زموږ د دغه داخلي تولیداتو یا د کرهنې محصولاتو یا د نورو امکاناتو څخه دوی خپل هیواد ته هم صادرات وکړي، د موږ لپاره چې دا د ګټور تمامېږي. د ازبکستان د سوداګرۍ خونې مرستیال او راغلي پلاوي مشر د ننګرهار والي، مسؤلینو او ځایي خلکو له مېلمه پالنې مننه او ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې ننګرهار سره به عملاً د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې ګډ کار او فعالیت پیل کړي. Today we came approximately with 70 interpreters. موږ له دې سفر څخه راضي یو. د بېلابېلو سکتورونو او یا سوداګر راغلي او د ټولو پرېکړه همدا ده چې ننګرهار سره به سوداګریزې اړیکې پراخه کړي. د یادونې وړ ده چې د ازبکستان هیواد څخه راغلو سوداګرو د بېلابېلو ادارو د مسؤلینو، سوداګرۍ خونې استازو، یو شمېر سوداګرو په ملتیا ننګرهار کې له یو شمېر کارخونو، تولیدي فابریکو او سوداګریزو ځایونو څخه هم لیدنه وکړه چې د اړوند مسؤلینو لوري ورته په بېلابېلو برخو کې معلومات ورکړل شول.